نننې زمونږ سبق سورة النساء 15 سپارہ آیت نمبر 59 خوانواله یو کم شپیتم آیات خوانواله د 15 سپارې تر آیت نمبر 62 پورې. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ تابداری کوید اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ او تابداری کوید پیغمبر علیہ السلام وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ او د امیران استاسو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ نک جگڑ رالستاسو پیو مسئلہ کے فردوه الاللہ نو واپس کئی دے لر کتاب دا اللہ تا والرسول او سنت دا پیغمبر علیہ السلام تا ان کنتم تؤمنون باللہ کتاسو ایمان راڑی پا اللہ باندے والیوم الآخر او پورز دا اخرت ذالک خیر و احسن تأویلا دا غور دی او خیسته دی پا اعتبار دا انجام. علم تر الى الذین آیا نگورت آغا کسانو تا یزعمون انہم آمنو چی گمان کئی چی یقیناً دی ایمان راوڑے دے بما انزل الیک پا آغا چی نازل کرے شوی دیتا تا وما انزل من قبلک او پا آغا چی نازل کرے شوی دی مخکستانا یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت ارادہ کئی دی دا چی پیسلوسی سرکشو تا قانون دا غیر اللہ تا وقد امروا ان یکفروا به او تحقیق سر دیتا حکم شوی دے دا چی کپر اکی دی پدی سرکشو او تحقیق سر دیتا حکم شوی دے دا چی کپر اکی دی پدی سرکشو. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانِ او ارادہ کئی شیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا دا چی گمراہ کی دی لرا پا گمراہائی لرسرد حقنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا او کلا چی اویل شدی تراشی الى ما انزل اللہ آغا کتاب تا چی نازل کرد اللہ وَإِلَى الرَّسُولِ او سنت د پیغمبر علیہ السلام تا
رأيت المنافقين وینبت منافقان یصدون عنك صدودا چی اوڑی بستا نپ اوڑی دو سران فكيف إذا أصابتهم مصيبة نسنگ حال بوی کل چورسیگی دیتا مصیبت بما قدمت ایدیہم پا سبب دا آغا چی مخ کی کری دی لا سند دی ثم جاؤوک یحلفون بیا راشتاتا قسم نخوری باللہ پا اللہ باندی باللہ پا اللہ باندی ان اردنا الا احسانا و توفیقا چی مونگا ارادن کولا مگر د ښېګڼې او د جوړ جاړي